زما خوږو ورونو، دغه محدود ژوند چې مو پر مخ پاتې دی لویه استفاده ترې وکړئ. د آخرت لپاره پکې یوه توښه برابره کړئ چې سبا ستاسې لپاره دلیل شي او الله تعالی مو له همدې عمله ابدي ژوند جنت ته داخل کړي. که نه زمانه تاسې تباه کوي. الله تعالی درته وایي والعصر، زما دې په زمانه قسم وي، ان الانسان، بېشکه انسان لفی خسر، په تباهي کې دی، په تاوان کې دی. خو له دې امر نه ځینې انسانان مستثنا دي. هغه څوک الا الذین آمنوا، هغوی چې ایمان راوړی، وعملوا الصالحات، نیک عملونه کوي، وتواصوا بالحق، په حق په رښتینې ډول باندې توصیه کوي، خلکو ته وایي چې رښتیا وایي، صداقت کوئ او حق وایي. وتواصوا بالصبر، او په صبر باندې خلکو ته سپارښتنه کوي. کله چې په انسانانو باندې مصیبت راځي، په د خپله په د باندې مصیبت راځي، نو د ځان ته او نورو ته د صبر توصیه کوي، د صبر سپارښتنه کوي چې په داسې حالت کې چې مصیبت در باندې راغلی یا په نورو حالتونو کې صبر وکړه.